دغه ماشوم چې هر چا شهید کړی دی په والله چې په غره کې ننوځئ انشاءالله زموږ د مجاهدینو نه به تاسو بچ نه شئ او زموږ مجاهدین تاسو پسې دي تاسې په بده سزا به تاسو رسوو چې آینده نسل لپاره هلته عبرت وګرځي چې بیا څوک داسې جرم ونه کړي څومره ظالم او بدبخته اشخاص وئ تاسو چې په دومره ماشوم باندې په دومره معصوم انسان باندې تاسو زړه بد نه شو ټوله دنیا پې خفه ده ټول انسانان پې خفه دي په دې ماشوم باندې نو زه یې لږ مخکې د پلار سره وغږېدلم د ډېر غمه او د درد له لاسې د پلار فشار جګ شوی نو اطمینان مو ورکړی دی انشاءالله موږ یې تر څنګ ولاړ یو او چې په هر ځای کې په هر څومره وخت کې انشاءالله موږ به دا خبیثین پیدا کوو په ټول ملت باندې غږ کوم د ننګرهار په ټولو خلکو باندې غږ کوم چې هر څوک پې خبر دي یا هر څوک دغه خلک پیژني لطفا زموږ د نظام ځواکونو سره شریک کړي تر څو دا خبیثین زر ونیول شي او همدارنګه د مجاهدینو نه بیا هم غواړم چې دا هماغه مجرمین ګیر شول محکمې ته یې مه سپارئ نو د الله په خاطر باندې چوک مخابرات کې باید ځوړند شي تر څو زموږ د ننګرهار د خلکو لپاره عبرت وګرځي بیا داسې کار ونه کړي نو ډېر سخت خفه کړي ټول مجاهدین خفه کړي ټول خلک خفه کړي دي ننګرهار کې مجرمینو ته بیا هم وایم نو تاسو د سړي زامن شئ که چېرته نه سمیږي بیا نو دلته ډاکټر بشیر صاحب لرو بیا یې درلیږو نو ښه پوهېږي چې هغه بیا په داسې خلکو باندې هېڅ رحم نه کوي الله مې حفاظت وکړه خوشحاله اوسي انشاءالله موږ د دې خلکو په پیدا کېدو کې حتما هڅه کوو السلام علیکم ورحمت الله الله تعالی دې دغه کوچني ماشوم ته جنت الفردوس په نصیب کړي او کورنۍ ته یې د الله تعالی څخه د زړه صبر غواړو هی افسوس چې داسې یو کوچنی ماشوم شهید کوي دا خلک انسانان نه دي حیوانان دي افسوس تاسو زمونږ د دغه افغان ورور خبرې واورېدلې څومره بهترینه خبرې کړې وې ګوره نظام ته پیغام ورکړی و چې زر تر زره باید دغه مجرمین ونیول شي او د خلکو په مخ کې پانسي شي چې سبا بل کس داسې کار ونه کړي او زمونږ هم اوسني نظام ته پیغام دی چې زر تر زره باید مجرمین ونیول شي نن یو کس دا کار کوي سبا بل کوي موږ خو مخکې د دې جنګ نه تنګ یو اوس چې شکر الحمدلله امن راغلی دی نو داسې بېغیرته پیدا کېږي چې ماشومانان تښتئ د یو څو پیسو دپاره یا یې کومې شخصي دشمنیانې او داسې بیا شهید کوي د دو په کور کې به څه تېر شوي په هغه مور بېچاره باندې به یې کوم حال تېر شوی په پلار باندې په خپله سوچ وکړه چې ستاسو اولادي او درته داسې څوک شهید کړي څومره به م زړه درد کوي همداسې په خپل افغان ورور باندې زړه ودردوئ غږ یې همیشه جګوئ د ظالم همیشه خلاف اوسئ ښه کار همیشه ستایئ ګورئ دغه زمونږ افغان ورور راغلی څومره ښې خبرې کړې اوس زیاتره کسان به په ما باندې تور ولګي زه همیشه د ښه کار ملاتړ کوم بهترینه خبرې کړې وې داسې هر یو ځوان دې پیدا شي غیرت دې ولري او داسې خبرې دې وکړي خو که نن سبا دې د دو په ملاتړ باندې یوه ویډیو ډکه کړله ټاپې در باندې لګېږي دا نه وي چې د هر څه نه موږ ته مهم افغانستان دی د هر څه نه مهم موږ ته یووالی دی الحمدلله په افغانستان کې یووالی راغلی دی زه لاړم ما هر څه ولیدل همدغه خلک موږ ته خلکو غلط معرفي کول زه هم اوس هم چې کوم زمونږ ملي اردو ډېره مینه ورسره لرم چې کوم زمونږ سربازان ډېره مینه ورسره لرم د هغو خو ګناه نه وه ها بېچارهګانو ګناه نه وه همدا خلک اوس هم ورته غېږ ازادۍ چې راشئ موسټ ویلکم خپل وطن ته خپل وطن یعنې ګل وطن اوس هم بعضې بېغیرته راځي جنګ غواړي په افغانستان کې د جنګ نه موږ تنګ یو موږ امن غواړو او امن راغلی دی خپل وطن ته به چکر یو په پسرلي کې انجوای به کوو مزې به ترنه اخلو خو دغسې بعضې بېغیرته چې بیا پیدا کېږي خلک تښتي او بیا یې شهیدان کوي دغسې خلک ختمول په کار دي او دا کار باید اوس اوسنی نظام وکړي